الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دا قرآن مجید حقوق او دا قرآن مجید آداب منگو تاسو د پروګرامونو کې شروع کړیو چې په هغې کې مخکې څه پروګرامونه منګه کړیو. د قرآن مجید حقوق او آداب دا په هر مؤمن مسلمان باندې پیژندل ضروری دي او هر مسلمان مؤمن باندې دا ضروری خبره ده چې هغه به د قرآن مجید د آداب و خیال ساتي. قرآن مجید د الله تبارک و تعالی هغه کتاب دی چې په مخ د ځمکه باندې الله رب العزت داسې کتاب هغه دنیا ته نو رالیږلی او نه الله رب العزت داسې کتاب تر قیامته پورې هغه دنیا ته رالیږي. بس په دې کتاب باندې د الله رب العزت کتابونه سماویه هغه ختم شوي دي. لکه څنګه چې د دې کتاب بیانونکی د دې کتاب ښودونکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، نو دغه رنګې دا کتاب په خپله ګورې خاتم الکتب هم دی. د قرآن مجید د خصوصیت دا دی چې د ځان نه مخکې نور کتابونه منسوخ کړي دي او دارنګې د په خپل ځان باندې دې قرآن مجید د کتابونو سلسله بنده کړې ده. قرآن مجید آداب او د قرآن مجید د حقوق و خیال هغه خلک ساتلی شي چې څوک د قرآن مجید خصوصیات خو وپېژني، د قرآن مجید شرف، د قرآن مجید عظمت وپېژني، هله به د هغې د حقوق و خیال وساتي. قرآن مجید د بې شمار خصوصیاتو نه ډک دی. هغه خصوصیات چې الله رب العزت په نورو کتابونو کې نه دي اچولي، هغه فضایل چې هغه په نورو کتابونو کې نشته، هغه الله په دې کتاب کې اچولي. د قرآن مجید په خصوصیاتو کې یو لوی خصوصیت هغه دا دی چې قرآن مجید الله رب العزت د عربۍ په ژبه کې نازل کړی دی. مخکني قرآن مجیدونه کتابونه الله رب العزت د عربۍ لغت کې نه دي نازل کړي. دا وجه ده د قرآن مجید باره کې الله رب العزت سورة یوسف کې فرمایي: انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دا قرآن مونږ نازل کړی دی، د لوستلو والا کتاب او عربي د واضح ژبې والا، د عربۍ ژبې والا دی. لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ، په دې باندې پوه شئ، سمج او پوهه په دې باندې ستاسو راشي. ګوره قرآن مجید په عربۍ ژبه کې دی، نو الله تبارک وتعالی د دې قرآن مجید د عربۍ ژبې د نزول د وجې نه ټول امت عربیه ته یو قسم له شرافت او کرامت ورکو چې عرب یو قسم له د شرافت او د کرامت والا دي، لیکن کله چې په دې کې دین وي، اسلام وي او دارنګې د دین او د اسلام سره د هغې مینه او محبت وي، د هغې لغت کې الله رب العزت قرآن نازل کو.
دا دلیل دی په دې باندې چې د عربو لغت د عربی لغت دا به تر قیامته پورې وي، ځکه قرآن مجید چې کم وخته پورې وي خو د عربی لغت دی کنه، د عربو لغت دا به هم تر هغه وخته پورې وي او په نسبت د عامو زبانونو باندې چې هغه هر وخت کې په هغې باندې ختمېدل راتللی شي او دارنګې د هغې ګډوډېدل راتللی شي، لیکن لغت د عربي الله تبارک وتعالی چې په هغې کې قرآن نازل کړی دی نو د هغې شرف دا دی چې دا به باقي وي تر څو پورې چې قرآن موجود وي. د قرآن کریم په خصوصیاتو کې یو جامع او یا مانع خصوصیت هغه دا دی چې قرآن مجید د خپلې مقابلې نه ټول مقابله کوونکي هغه عاجزه کړي دي. د دې قرآن مجید څوک مقابله نشي کولی. د عربو او د عجمو چې کم فصحا دي، کم بلغا دي، کم شعرا دي، ادیبان دي، قرآن مجید ځای په ځای چیلنج ورکړی دی چې راشي د قرآن مقابله وکړي. که څوک یې نه منئ نران شي د قرآن مقابله وکړي او بس دا به دلیل کو مقابله مو کړلی شو چې او دا قرآن د الله کتاب نه دی. د دې قرآن په شانته قرآن راوړی، د قرآن د صورت په شانته یو صورت راوړی، لیکن نیشي جوړولی. سورت بقره کې الله رب العزت دغه کافرانو او دا مشرکانو ته دا تحدي ورکړې ده چې ای خلکو فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. که تاسو په دې کې شک کوئ چې دا قرآن ګنې د الله د طرف نه دی، دا دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، نو زی تاسو یو صورت داسې راوړئ لکه څنګه چې په دې قرآن کې دی او زمونږ په بنده باندې دا نازل شوی دی، تاسو هم داسې یو صورت جوړ. په دې کې خیر دی خپل کم ستاسو چې علما دي، ستاسو چې کوم اعوان امدادیان دي، د هغې نه پکې مدد هم وغواړئ، لیکن تاسو نران شئ داسې یو صورت جوړ کړئ. الله رب عزت فرمایي چې دا تاسو نشئ کولی، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، که هم نه کو اوس هم نه کو، ګوره یاد وساتئ اوس هم نشئ کولی او تر قیامته پورې هم نشئ کولی. ولن تفعلوا تحدي در تحدي، د تحدي د پاسه بله تحدي، تر قیامته پورې تاسو ته چیلنج دی چې د قرآن مقابله نشئ کولی. دارنګې قرآن په شان کتاب نشي راوړلی، د قرآن په شان ته یو لس صورتونه فأتوا بعشر سور مثله مفتریات قرآن کې الله فرمایي یو لس صورتونه راوړئ، ځکه ټول قرآن نشي جوړولی. بیا الله وایي یو صورت، لیکن د یو صورت د مقابلې د قرآن نه هم دا خلک عاجز دي. د قرآن چې کوم اسلوب دی، د قرآن چې کومه طریقه ده، د قرآن چې کوم بلاغت دی، د قرآن چې کوم فصاحت دی، د قرآن چې کوم اخبار د واقع او د واقعاتو د خبرونو د هغې صدق او رښتینولي ده، په دې کې تاسو د قرآن مقابله نشئ کولی. دا هغه کافران او هغه غیر دینه خلک چې د دین اسلام سره دشمنی کوي او کوشش کوي چې یو اعتراض په دین اسلام باندې وکړي، شپه ورځ په ځان باندې وکړي، داسې خلکو اوسه پورې د قرآن مقابله ونه کړه او نشي کولی. الله فرمایي ولن تفعلوا، هیڅکله نشي کولی. نو دارنګې د قرآن بل خصوصیت دا دی چې دا قرآن مجید د الله رب العزت وحی ده، د الله د طرف نه، د دې لفظ د دې معنا دا د الله رب العزت د طرف نه ده. بس دغه لفظ چې کوم معنا باندې دلالت کوي دا د الله د طرف نه، دا د بل چا د طرف نه نه ده، دا د یو مخلوق جوړ کلام نه دی، دا د الله رب العزت کلام دی. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. د قرآن مجید نزول د الله تبارک وتعالى د طرف نه شوی. جبریل امین د دې وحی سره لاندې
د اسمان نه دنیا ته راکوز شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه باندې دا وحی کړی د دې دپاره چې پیغمبر خلکو ته یره ورکړي بلسان عربي مبین دا قرآن د الله د طرف نه دی دا د یو مخلوق او د یو بشر د طرف نه دی جوړ شوی دا وجه ده که دا قرآن مجید چرته د مخلوق د طرف نه جوړ وی ولکه دا کتاب قرآن مجید د الله نه ما سوا د بل چا د طرف نه وی نو په دې کې به ډېر اختلافات ډېر تعارضونه دا به پکې مونده شوي وي دا د قرآن مجید خصوصیت چې دا وحی ده د الله د طرف نه د جبریل علیه السلام په واسطه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې نزول شوی د قرآن مجید په خصوصیات کې یو خصوصیت دا هم دی چې دا متعبد بتلاوته دی دا صرف افسانی نه دي دا صرف قصې نه دي چې دا وویل شي او دا دې ګنې انسان ته په دې باندې څه اجر هغه میلاو نشي د قرآن مجید په هر لفظ کې الله تبارک وتعالی انسان له اجر ورکوي من اعظم القربات الى الله تعالی د الله رب العزت ته په عبادتونو کې لوی عبادت څه دی د الله رب العزت د کلام تلاوت کول دا وجه ده چې تلاوت قراءت من ارکان الصلاة ګرځېدلی دی دا د شرایطو د مانځه نه ګرځېدلی دی چې مونځ کې نو قرات په تا باندې فرض دی قرات به کې د قرآن مجید په هغې سورت فاتحه به خامخا وي نو د دې قرآن مجید په یو حرف باندې حدیث کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت یو نیکي درکوي اول حسنة بعشر امثالها یو نیکی الله رب العزت دله په لس چنده باندې کوي او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا نه وایم چې الف لام میم دا ټول یو حرف دی بلکې الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی په دې الف لام میم کې تا ته لس نیکۍ میلاویږي نو قرآن مجید خصوصیت دا دی چې دا متعبد په تلاوت باندې دی نور کتابونه خو وایه تلاوت یې کوه لیکن په هغې باندې تا ته خو اجر نه میلاویږي نو دارنګې قرآن مجید دا داسې یو کتاب دی چې د دې په نقل کې څه شک او شبهه نشته دا په تواتر باندې مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی الله تبارک وتعالی نه جبریل علیه السلام رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ویلې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته په هغه دور کې صحابه کرام او بیا د صحابه کرام نه په هر دور کې دومره خلکو قرآن مجید را نقل کړی دی چې د هغې په دروغو باندې اتفاق کول هغه د انسان ذهن نه مني او دارنګې عقل دا نه وایي چې دونه خلک د دروغ وایي تواتر ویم دی ته چې عقل دا مستحیله ګڼي چې دومره خلک دی هغه په دروغو باندې راجمع شي او دروغ دی وایي نو دغه سند باندې د تواتر په سند باندې په هره مرحله کې قرآن مجید مونږ او تاسو ته دا را رسېدلی دا قرآن مجید خصوصیات نور هم دي دغه یو څو مونږ او تاسو د هغې نه بدل ذکر کړل د قرآن مجید نزول الله تبارک وتعالی د دنیا ته چې کړی دی نو دا رب العزت په مختلفو طریقو باندې قرآن مجید نزول کړی دی د قرآن مجید نزول اولا الله تبارک وتعالی لوح محفوظ ته کړی دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ لوح محفوظ کې الله رب العزت قرآن مجید هغه لیکلی دی او الله رب العزت لوح محفوظ کې خپل علمونه ټول راګیر کړي دي دارنګې قرآن مجید نزول بې د لوح محفوظ نه د بعضو روایتونه هم داسې ثابت دي د عبدالله ابن عباس یو روایت اگر کو بعض علماء په هغې باندې کلام کړی دی لیکن د عبدالله ابن عباس
دغه موقوف روایت په حکم د مرفوع کې د علما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم قرآن مجید نازل شوی د دې نزول د لوح محفوظ نه به د اسمان د دنیا ته چې هغې ته بیت العزه ویلی کېږي چې کوم دا په اسمان د دنیا کې دی هغې ته هم د هغې نزول شوی دی په یو شپه کې هغې ته بیا نازل شوی دی او دا اصل کې بیا قرآن مجید کې سورت دخان کې الله ذکر کوي انا انزلناه فی لیلة مبارک قرآن مجید کې الله رب العزت په هغه شپه کې نازل کړی چې کوم د برکت والا شپه ده په یو شپه کې څنګه نزول شو نو دغه د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی دارنګې قرآن مجید کې الله فرمایي سورة القدر کې انا انزلناه فی لیلة القدر دغه شپې ته لیلة القدر ویلی کېږي د قدر والا شپه سورة القدر کې د هغې تذکره راغلی ده دا په دغه شپه کې چې کوم د قدر والا شپه وه د بیت لوح محفوظ نه بیت العزت ته الله رب العزت دا راکوز کړو نزول د هغې وشو دا کومه شپه وه د لیلة القدر په رمضان کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان هغه میاشت چې په هغې کې د قرآن مجید نزول شوی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته قرآن مجید التا نازل شوی دی نو قرآن مجید الله تبارک وتعالی په دې مختلفو طریقو سره د هغې نزول کړی دی داسې ډایرکټ الله رب العزت پیغمبر ته د هغې وحی نه ده کړی ځکه په دې کې هم د الله رب العزت ډېر حکمتونه دي قرآن مجید لوح محفوظ ته نزول شوی بیا بیت العزت ته شوی دی بیا د هغې نه وروسته تدریجا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اسمان د دنیا نه لاندې دنیا ته ځمکې ته د هغې نزول شروع شو چې هغه 14 کاله په مکه کې او 10 کاله په مدینه کې قرآن مجید په 30 کالو کې تمام ته ورسېدو لیکن دا په دمه دمه نازلېدل د الله رب العزت د طرف نه په دې کې خپل حکمت او د قرآن مجید عظمت او لویوالي ته اشاره ده د دې دپاره چې د اسمانونو دا ملایک هم په دې باندې پوه شي چې ګوره دا قرآن مجید څه عام کتاب نه دی الله د ځان سره لوح محفوظ کې ولیکو بیا بیت العزت ته راغی بیا لاندې جبریل علیه السلام ته وحی شو رسول الله وسلم ته یې راوړو د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان هم ورته معلوم شي او د دې قرآن مجید شان او عظمت هم معلوم شي هغې ته الله رب العزت وښیي په مختلفو طریقو باندې د دې انزال وشو نو دارنګې دې سره د قرآن مجید نه شکوک او شبهات هم ختم شو چې دا قرآن مجید ګوره دې کې شکوک او شبهات او غلطي نشته دا داسې کیف متفقه نه دی راغلی دا په ډېر تحقیق سره راغلی دا قرآن مجید دی چې کوم لوح محفوظ کې دا قرآن مجید چې کوم بیت العزه کې و دا قرآن مجید چې کوم جبریل علیه السلام راغلی په هغې سره رای راوړی دی یو شی مختلفو ځایونو کې د هغې ریکارډ پاتې شي په هغې کې به نقل نه وي په هغې کې به د خلکو شکوک او شبهات نه وي لکه د هغې ریکارډونه موجود الله رب العزت دا مختلفو ځایونو کې هغه نزول د هغې کړو بیا دغه قرآن مجید په مختلفو مراحلو کې د جبریل علیه السلام په واسطه باندې لاندې دنیا ته راغی او دغه قرآن مجید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا په دغه 30 کالو کې کامل مکمل شو دیو جن هر کله چې موږ د قرآن مجید دا خصایص وپېژنو د قرآن مجید دا شان وپېژنو د هغې د نزول طریقې وپېژنو موږ سره په خپله د قرآن مجید آداب پیدا شي موږ سره په خپله د قرآن مجید د حقوقو خیال ساتل هغه پیدا شي موږ او تاسو له پکار دي چې د قرآن مجید د آدابو نه د قرآن مجید د حقوقو نه ځان خبر کړو د دې وجې نه چې د قرآن مجید نه په ښایسته طریقه باندې موږ خپله فایده حاصله کړو الله رب العزت دې موږ په قرآن مجید باندې پوه کړي او الله رب العزت دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین